دا یو روز سوال کړی دی چې نن سبا یو میسیج خلک نشر کوي او هغه ده چې موږ غواړو چې 1 کروڑ یا 2 کروڑ کسان په پیغمبر باندې درود وایي او تا په کې شریک کو نو تم دا میسیج مخکې نشر کوه طالب الله اجر درکړي. داسې میسیج خو ما ته هم راغلی تاسو ته هم راغلی دا چې د چا کار نه دا نشر کوي. زموږ عقل کمزې کې دی. یو په دې مسله باندې دلیل نشته یوه دویمه بیا د سړي له ایماني چیلنجونه ورکول دا په فیسبوک کې د بعض چې کوم ناسي د خپل ویډیو چلولو دپاره څه ووایي یا د صفحې چلولو دپاره شیطان به دې منع کوي چې مې شیر کوه خو د شیطان ونه مني. ساده غونته کې سړی ووایي ته چې خطرناکې خبرې ډز یو لس پیرې ونه شریک د شیطان د دغه روی بچ شو. بعض پکې څه وایي که په الله مینې نشر کوه دا اوس د کولو خبره یعنی ستا پوسټ نه نشر کول دلیل دی په دې باندې چې زه په الله مین نه یم که په پیغمبر مینې نه شریک. بعض پکې څه وایي بعض خو پکې داسې کار وکړي هغه څه ورځو کې هغه اوس هم هغه پاڼې نشر کېږي د مدینې امام وایي خوب لیدلی و. دا دروغ د پخوانه را روان دي. شیخ ابن باز رحمه الله په خپلو کتابونو کې دې تذکر کړی د هغه وخت نه دروغ را روان دي او اوس هم چلېږي. دلته خو الحمدلله منه دي خو هم په ملکونو کې خدب کې روان دي. دلته یو ملګري راته خبره کوله وایي ما نشر کولو چې ته یو علاقه کې مې کار کوو یو کلي کې و په جومات کې مې وایي دغه پاڼې کېښود لږ سر بعد مې حکومت اوچت کړم میاشت یو نیمه خو سره تحقیقات کول وی ما ورته توبه مې نظر نه پوهېدم په دې قصو دا ذکر راوړي د کوم ځای نه دي نو چې داسې ملک الحمدلله په دې کې څوک نشي نشر کولی خو زموږ کې هر شی نشر کېږي. د مدینې امام خوب لیدلی چې پیغمبر راته ویلي چې داسې به یي که چا د دې نه لس فوټو کاپیانې وویستې نو د هغه مال به پراخه شي بچي به الله ډېر ورکړي عمر به اوږد شي او که چا نشر نه کړو او فوټو کاپي ته ونه ویسته نو بل زوم یو ته فوټو کاپي نه وویستې بیا اکسیډنټ وشي یو مردار شو په هغې کې. دا سادهګان چې کوم سره علم نه غریبان لاړ شي د لسو په ځای د سل وباسي نو دوه فایدې دي. یو خو به د تباهۍ او د عذاب نه بچ شو دویم دا چې مال پکې پراخه کېږي رزق پراخه کېږي بچي ډېري اسانه مسله ده. میسیج نشر کول ستا به هر څه ډېرېږي دا ټول دروغ دي. او بیا دویمه فایده که چېرته دا مسله صحیح وي لکه اوس یو سړی دی تا ته صحیح حدیث راولی و چې پیغمبر وایي چې دا ذکر به دومره وایي دومره ثواب به الله درکړي ښه صحیح دی خو بیا د هغې سره دا ویل هندسې ووایه وایي وروره نه شریکه الله به اجر درکړي دې پورې خبره صحیح ده نه شریکه الله به اجر درکړي خو داسې ویل شیطان به دې منع کوي او که مؤمنې او که کافران خفه کول غواړي او که په پیغمبر مینی او که آخرت منی دا خبرې په شریعت کې نشته او اکثر داسې قسمه میسیج دي داسې دي دا دروغ دي. نو ښه تحقیق یې کوئ که څه نشر کوئ نو تحقیق نه بعد نشر کوئ والله اعلم.